زموږ یو ډېر لوی حضرت قاضي فضل الله صاحب ایډوکیټ امریکا کې لوی خدمت کوي، دا اسلامي سفارتخانې ذمہ دار هم دی او اسلامي سنټر ذمہ دار دی. هر کال په سونو کسان حج ته بوځي، د حقانین الحمدلله فارغ دی او دکتور پټکي وال یو غټه جوبه د مانه غټه چولی او د امریکې په د کفر په تیارو کې دا الحمدلله واته زبانو باندې الله وبور ور کړی. ترجمه د قران پاک چلی په امریکې په 21 سټیټونو کې په انګلیش کې داغه ترجمه خلک اوري لګیای، یو تفسیر لیکل انګلیش کې دی، ډیر کتابونه ډیر لوی خدمات دي او فارغ د حقانه اکوړه خټک الحمدلله. نه هغه یو خبره کوله، یو مجلس ته مونږ دغې تلو ټانکوي ثوابې ته مونږ د مخامخ ناستو، بیا سره مونږ یو ځای چیر وټې وکړه. هغې فرمایل چې دا دی هر کال ظالمان دا ډینمارک والا یا دا نور ایرلینډ والا یا نور ملکونو والا یهودیان د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخیو کې قرآن پاک وسوځي، نو دا دی زمونږ جذبات معلوموي. هغه ګرځېدونکي سړی دی په ایک منځ کې ناست دی، ناغوی دا زه علا وجه البصیرت علا وجه العقیدت دا خبره کوم په پروګرام کې وي. وای دی چې یو کال مخکې د نبی علیہ السلام په شان کې کومه ګستاخي کړې وي او یې قرآن پاک سوځولی یا نعوذ بالله د قرآن پاک بې حرمتي کړي، نو یو کال بعد دی اوس دوباره بیا وکړي، نو بیا دی ناستې ایوریج راوباسي. ما له دونه څنګه چې په ګاري مراسې مونږ ودی یو، مونږ له دونه پته نشته، هغوی مونږ باندې ټول کال نظري. نو بیا غي ګوري چې په لیبر کالونی کې د قرآن دا به حرمتي شو، په لیبر کالونی کې د دې خلاف علما یا عوام سونه احتجاج وکړو او سونه دی کم دی حرکت کې راغو. پوره دنیا اسلامي ممالک دی ته مخې ته پراتی، کمپیوټر وی اټومیټک سیستم وی. 13 کال مثال کې طور پر نوشهرا کې په پاکستان کې 70% کسانو چې کم دی د دې خلاف आवाज اوچت کړو چې دا زموږ د نبی د شان خلاف دی او دې باندې موږ سر کټ کولو ته تیارو، دا موږ نه برداشت کوو. زموږ اسلامي حکومتونو ته دا اپیل له او زموږ چې کوم د عوام موږ سر وکټ کو د نبی په شان کې ګستاخی نه منو. نو بیا دې کال پادو ګوري چې اوس 70% دی کنه پاکستان 90% راغو، نو چې 60% احتجاجونه ریکارډ شي، ناغوی 10% مودې د ایمان نه محروم کړه او 10% مودې د ایمانی کمزوري دی کې راوسته. بیا موبایل او دغه رنګ د الله د نافرمانۍ د صورتونه شیزونه او د بهای چې د ایمان کمی سره ذبح کیږي، د نبی محبت د سړي د زړه نوځي، د قرآن محبت عظمت د زړه نوځي، بیا د مهنت شروع کی. دی دا خو نور کوي چې د نبی رسول الله په شان کې ګستاخی کوي. اکثر چې تاسو دا ویډیو راشي هغه کس چې تو ګوره دا هغه انداز داسې وي، ایو سمخ کې یو خنزیر داسې کړو به په خنجرو وال یو سو کلمه کې هغه انداز هغه د جسم هغه حرکات او تما کته هغه داسې چې هغه پوره پریکټیس شوی او تیار کړی چې ته به داسې کې چې ودرېږي، تا ته به لایف کیمرې لګېدلې، ته به قرآن بیا راوالی داسې به اوسلې، هغه نه باقاعده هغه نه چې کوم دی پټې تو کړې وي، نو دا باقاعده تیار کی ای وته کیمرې لګولې وي، بیا دا ریکارډ کی 20 لایو ملکونو ته مونږ تراولېږي او مونږ جذبات سره لوبې کوي او مونږ ودیو عالم پسې خبره، مولا پسې خبره، کاری پسې خبره. لہذا یو خبره ما ته ډېره عجیبه بله را یاده شوه، حضرت تاني صاحب لیکلی دی چې او بیا هغه د امام رازي رحمت الله علیه حواله په د دې ورکړی ده چې د وخت عالمان او قاریان دا ډېره عجیبه خبره زه کوم، د وخت عالمان او قاریان دا به د صحابو سره د دې مقابله نه کوي. د وخت عالمان او قاریان د هغه زمانه عوامو سره به یودرې، نو په عوامو کې به دا عالمان او قاریان ان شاء الله غوخه کو څومره اوس وځي پته نه خو بهتره پته ته کو څومره ته تړکیو لګي غوخه ته نه رسی. نورونو لہذا مختصر دا الله دې زمونږ سمجھ کې دا خبر راولي، تاسو په سمجھ کې دې الله راولي او دا درد چې کم زمونږ علما لګیو په دې جمعو کې، په اخترو کې، په مقبرو، په داسې مجالسو کې دا علما بار نه راشي، خپل علما الله دې وکړي چې تاسو زمونږ په خبرو پوه شئ او مونږ چې څه کمزوري دي الله دې مونږ نه غوباسي او چې تاسو څه کمزوري الله تاسو نه الله پاک وباسي او الله دې مونږ ټول یو आवाज کی او صرف مونږ نه پوره دنیا کې چې څلور وړو کوجه دنیا کې دینی خدمات څومره شروع دي، څومره علما دي، څومره مسلمانان دي، الله دې د وحدت په کلمه باندې ټول لا جمع کړي.